لیکن زمارونو سلور کسان نه بخلی کېږي ښه سلور کسان دا نه بخلی کېږي لیلة القدر چې کوم هغه شپه ده د هغه شپه ده چې کومه شپه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده او هغې کې یو خاص ټیم دی چې په هغې خاص ټیم الله د هر چا دعا قبلی لیکن د دې او لیلة النصف من شعبان د شعبان په 15مه خدای پاک ډېر خلق د اور نه آزادوي هلته کې لیکن دا سلور نه بخلی کېږي سلور کوم دي مدمن خمرین چې همیشه شراب څکي حضور پاک مبارک پکې همیشه لفظ راوسته څه مطلب که یو سړي شراب اوسکله بیا د توبه ویسته نه خیر ویسکله او معافي غوښته توبه خو چې مدمن دی همیشه شراب څکي دې نه بخلي کېږي په روژه کې شکر دی الحمدلله د دې ګناه نه مونږ خلاص شو د خدای پاک د دې نه خلاص شو شکر دی او ډېر قمقل خلک دي چې هغه به څکي ډیر بے وقوفان دي چې هغه به شراب څکي او نن سبا د شرابو نوم بدل دی نوم د شرابو د خمرو ورته نه وایي نور نومونه ولا خلکو یې ښودي دي نو یو دا نه بخلي کېږي نمبر 1 دویم څوک نه بخلي کېږي عاق لوالدیه د مور پلار نافرمانه د مور پلار نافرمانه نه بخلي کېږي مور پلار سره ښه سلوک وکړي روغه ورسره وکړي جوړه ورسره وکړي که چا نه مور پلار خپوي رمضان میاشت ته لږه تحفه واله او ورشه د ښځې مه منه خو د ښځې د لاسه د مور پلار نه حق دی که نه نافرمانه دی د ښځې خپل حق دی د مور پلار یې خپل حق دی د ښځې مه منه مړه چې د مور پلار دې خپوي او د ښځې مني نو خپه کېږي نه د ښځې بړوا دی بړوا ښځه خو ټیک ده خو دومره هم نه که نه د ښځې خپل حق شته که نه بس دی ډوډۍ وله راوړه جامه وله راوړه پیزار وله راوړه ډاکټر لی بوځه مینه ورسره کوه محبت ورسره کوه هم درته وایم لیکن داسې به هم نه کوې نو ښځې خیال به ساتئ خو مور پلار به د ښځې دپاره نه پرېږدي نو مور پلار که د چا نه خفه ولکه چې چا نه هم خبري زما دا بیان چې څوک هم اوري نن به دا فیصله کوو که خیر انشاء ډېر وایي یاره نو ما سره زیاتې کوي یاره نو زما ښځه نه ده خوښه دا کیدي چې د خواښې به انګور نه خوښه خو د انګور جبه 15 ګزه ده نو ځکه به یې نه خوښه ګڼه دا خو دې غریب او پسې 15 میاشتې په کوڅو کې چکرې والي دي الله خوښه کړې ده 15 میاشتې په کوڅو کې چکرې والي دي نو دا الله خوښه کړې ده او خامخا کور د دې دی او چې انګور راله او هغه ځان د کور مشر حسابوي نو خواښې لقار ورځي که نه زوی زما ما نه زوی ولې قبضه کوي دا اور زما و ستا په دغه کې واغېشت په لاسو کې واغېشته نو خامخا انګور دې لږه ګزاره کوي د خواښې سره او خواښې دې هم بې ځایه دغه نه کوي ګورې بعضې خواښیانې مسې هغه څه ورته ویلې کېږي بیا مې لیونی شوي په ترجمې باټینګل غواړئ نو هغه قصې د خواښې هم نه کوي ګزاره یاره خره بشیر جان خو د دې غمه خلاص دې لا وایي ماله ښځه نیکبخته شکر وباسه چې په دې غمه خلاصې جنت کې به دله خدای که خیر انشاءالله درکوي ښه نو عاق لوالدیه دا په دې به بیان درته یو وجوبه وکړم انشاءالله او دریم کوم یو دی قاطع الرحم رشته ماتولو والا رشته ماتول بایکاټ تا سره زما بایکاټ تېر ورته وایي او ښځې ته څه وایي که تا د ما دې ورور سره بیا خبرې وکړې او دې کره لاړې ته په ما طلاق یې هی ته خدای دې طلاقي بې خو باسه ورور سره بیا وروسته دې رغېدل نه کېږي بیا راشي یاره چې ما خو دا خبره کړې وه اوس خو رغېدل نه کېږي دې سره څه وکړم مې زه سره څه وکړم اوس خو ما 3 طلاقه ویلي دي اوس به څه کوم که ماما کره لاړې ته په ما طلاق یې که تره کره لاړې ته په ما طلاق یې که دا ورور دې کور ته پرېښو ته په ما یاره نو بس حکومت دا شیدونه مې نه دي خوښ ګڼي که زما حکومت یا طلاقیان به مې ټول د پړي باندې تړل او سمندر دریاب کې مې غورځول ښځې له زور شو ظالمانو ورور سره د جنګ وکړو نو ښځې له زور شو او بیا ټینګېدی نه شي دله بیا ټینګېدی نه شي نو کله یو ملا لځي او کله بل ملا لځي یاره ما دا خبره کړې ده نو ما له خو سخت قار راځي که ما خو یو فروز کال مې یو 200 پیړۍ والي بیا خپه ومه ما ته ملګري وایي ځان له جنګ ګورې مې قار راغی که نه چې مفت وکړې او په څه دا وره ښه تېره ناشنا وه ښځه م راغلې وه سړی او سړي د جمعې وکتل داسې یو بوتل غوندې و
لکه دا منګکوري ني دغه سره منګکوري غوندې د اسقا غاخونه او د اسقا پوزه نیولې و او خزه خو خیر برقه کې و او پلار د سره راغلی هغه سره نور رشتہ دارانه مو پس باندې وته طلاق ورکړو خبره کوم اوریدل نو تاسو مو کې ادونه ظلم وې دا سپیره مې پېشمنی لا پاساو چې پاسا یو دوه رکعات منځ بمو کې او پېشمنی بمو کې منځ بمو نو یو ځل مې ولا आवाज ورکړ کال یو نیم پکې دوه پکې تیر شو مانم خبره یې چې ګناګار نشم وې دلته په منبر ناشته ما پاسا کنه هو پاسم کړ بیا ول عالم نے ایک وخت پاسه پېشمنی وکا موږ وکې بیا راته ها وکړل چې پدریم درال لوی خا ده درې طلاق مې طلاق کړې نو خوارشي پېشمنی دې پاسه یا ظالما دو رکعات منځري پاسه ظالما منځله دې پاسه نو چې دی وی بس غلطي وشو نو چې مې سپېړه او چته کړه کنه او خم مضبوط مې پدا کوکه واو یو دو سپېړې مې و مې چې ارمان دي چې اوس به خلک کوی چې دا مولا له ولې جو کده چل پېښو یعنی پدا خخته مې د اثر ودر باندې ګرځېدم تا خدای به خو باسه د شکل ته دغه طالب وسو خزه درکې اوس به وایي چل کو مې ټینګ شکل ته چل کې ایسه علم نه کې دا نه دی لوی لاټي برنس جوړ کړ دې خواشه خزه مندلې دي په خزو قبر کاوه ولې دا طلاقان په خزو قبر کوي یاد ساته زمانو خزو سره به ظلم پر رمضان کې نه کوي کومو کله خدای به دې نه د قیامت پر استپوس کې خزه نه نشي کوله خدستانه 2 غنټې مخکې پاسي رښتیا وای پاسي کنه پاسي ولې پېشمنی دل تیاری ډوړې دل پخې ترکاری دل پخې 2 غنټې ستانه مخکې غریب وی خشو پاسې ده او بیا پتام ډوړې وخري ته اوخره هغه غریبه بانګ ویو هغه بانګ نمخ کې لیا پاغه اخیری وخت کې غریبه پېشمنی وکي تعالی منډه ترړې وي دارو راوړه ها والا اوبر راوړه ها دا واخله مالګه زیاته ده دا پېشمنی کې دا غوخه اومده دا پلان کې دی دا غریب به قوت نو خامخه کله مالګه زیاته کله کمای کله غوخه پخې کله کچای 2 غنټې ته پاسه کنه ته پاسه کنه پېشمنی له وختي ته پېشمنی لم نشي پاسې دی به غیرت په زور دی پاسای او 2 غنټې 2 غنټې مخکې پاسې دی د غریب نو تعالی پېشمنی تیار کینو پېشمنی چې در باندې وکي نو ته خمدیدار بیا بلستن نه کاږي سپېره مندم نه کې او کنه یک سړی ماندل لار شي دا څه چلو کی دا منځو کی ته ودشه هغه غلوخي وینځي وایا کنه اینځ کنه هلکه خبره برشتیا کو لوخي اینځ کنه اینځ هغه ټول لوخي صفاکی هغه ارس جارو کی هغه بوچی خانه مو وینځي خوب لا نو چې بیا ته چې د ډیوټي موټي لدی نو تعالی بیا سیستم برابرای تا خو هم دې دار ډډه لولي نو غرمه غریب بیا پاسي واه واه نو ما شومان بیل قلاری اغیلا بام روڑے ورکی ما شومان ابیل قلاری اغیلا جامع بیل انزا اغیلا وجودون بیل انزا نو ما خام توی پا ما روجا لگی دلی دا او غدا ما زیگر نا غریب لگیا دا رو جماعت لیده تیاری کل پیکوڑی پخی او کل بلسو کل بلسو کل بلسو او بیاوت شریعت وی سکا کول پا شریعت کی دا روجا کی مکروح دا روجا کی سکا کول سدی مکروح لیکن لکم خد خاون چی غصناک وی غصناک نو اغدا اغیدا پارا سکم کولی شی غریبا حالانکہ سکا مکروح دا پروجہ کے لیکن خواون غصنا کو سکم کولی شي نو وقتی غریب تیاری شروع کی نو ما خام تعالی رو جماعت تمخ کیو کہ اگر غریب رستو کی نو چې روټه اخری نو تخم دیدار یا منسکلی یا نا یا تراول تلی یا نا غریب لگی غلوخي بیا ویندي ټول ورځ د غریب په دې کې تیر شو په دې کې رښتیا وایي دا خدای د قران شریف تلاوت هم کوي تاسو نه کوي پدې کې هغه چې پېشمنیو کې تهجد مو کې او سپیره زموږ سړی چې دي سار ماندل نه دي پدې کې ته تراویح نه کې برستن بدن د پاسه راواچه غریب لګي خپل تراویح کې خپل منځونه هم کوي نو خود سره ظلم نه کوي جاته بنه کوي قاطع او رحم او بیا ته ماما سره روانه تر سره روانه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله رب العالمین دا مخلوق پیدا کړل دا صله رحیمی ولا لو الله ته مضبوط التجا وکړه اخذ بحق الرحمن لفظ راغلی دی مضبوط التجا وکړه الله ته مهما سوې څکه وی الله زما بس کیږي ها وی چې څوک تام ختمي زبه ځان نه لري کوم
او چې څوک ستا خیال ساتي د صله رحمه د رشته د به ځان سره یو ځای صله رحمي خیال وساته روان یو بل سره پرشتو کې مکوي بایکاټ مکوي او دا عدل بدل رشته مکوي دی راغلي د زورزم کدي زما ته پوسټ نه راغلي زنه ورزم دی نه راغلي کاوته سلمان قطعک هغه صله رحمي ختمي دی وسره ما ختموته وسره وکا نو دا دوه کار وکاو ان شاء الله نن او چې څوک اورېږي دي ما سره وایي چې کله چا نه مور پلار خپي او دی په ناجیز دی په جیز دی مور پلار په ناجیز دی په بوډاګان دي نن به سره روغه کوي ها تحفه حج جرګې مه کوي تحفه حج والے ولې اوسه خو کې وستصر کړي سجده نه اسې د مینې ورته راوړو دا په ما معاف کا نور بنده ته رکوع سجده منه او بل دا چې چا په صله رحمو کې روان دي نو دا کشر دی مخ کې شي او مشر دی ورشه معافي دي ته وغواړي دا رمضان میاشتا ور دوا دې نه قبليږي مغفرت دې نه کیږي چې دا کارونه کوي او سلورم څوک دی مشاحن کینه والا بغض والا نفرت والا یو کینه ده یو هغه کینه چې هغه سخت کینه او دشمنی پکې راشي یو خبره ده بعضې وخت یو سړي چې مال خوړلی نو هغه سره په لکه لږ بغض راځي یو سړی یو ظالم په یو سړي ظلم وکړي نو لکه راځي هغه خیر دی خو بې ځایه یو مسلمان سره کینه ساتل یو مسلمان ته کوشش کول چې ضرر ورته ورسوم یو مسلمان ته داسې کینه چې دشمنۍ ته خبرې رسې د ده نه قبلېږي نو دا څلور څیزونه دي زما وروڼو د دې به پوره خیال ساتو ښه د دې نه به یو مور پلار سره جوړه به وکړې که خیر انشاءالله صله رحمي کله چې ختموي دا مه ګوره چې هغه خو را سره بد کړي دي کوي دې به دا هغه خدای ته وسپاره تاله به خدای پاک عزت درکوي او دریم شراب خو شکر دی نشته او که څوک یې څکي توبه رې ترې وباسي او څلورم مسلمان سره دې کینه نه ساتي بغض دې نه ساتي دا څلور خبرې شوې زما وروڼو چې اوس تا یو ګوتی کجورې واخېستې هلکه په څو په 200 کیلو دی په 200 کیلو نو چې 200 باندې د کیلو واخېست نو په هغې باندې 50 کسان روژه ماتوي نو چې په 200 باندې تا ته د 50 کسانو لکه 50 مریان چې دی داد کړي د خدای بنده او 50 ځله به د خدای د ګناه نه معاف کړي روز سترګې مه پټوو دلته کې په دې ویښ شی د رسول الله مبارک په دې حدیث عمل وکړئ احادیثو مقصد عمل کول دي چې موږ د پیغمبر مبارک په حدیث عمل وکړو ومن اشبع صائما واه واه او که چا مول که روژه دار سمې مول که نو ثواب یې څومره دی کان له مغفرة لذنوبه وسقاه الله من حوض شربة لا يدمع حتى يدخل الجنة وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا وهو بل سوی وی که چا یو سړی مول که موله پوره مول که او پرو جماعت یې وله ورکه او ډوډۍ مو وله ورکړه الله به یې ګناه مبخي او د حوض کوثر به به وله خدای پاک ورکړي د هغې نه پس تنده نشته جنت یې ذکر که خو جنت خو بیا تنده روخه د تندې سیزن خو د تندې وخت قیامت دی بس هغه تنده ختمه شوه جنت کې خو بیا سړی برابر دی هغې خو سم نشته دی او چې چاله د روژه ماتې ورکړه بل ثواب یې څومره دی دا هغه چې څومره د روژې ثواب او دومره ستا شو د هغه به نه کمیږي څو خبرې شوې زما وروڼو څه ګوره یو خو دې په یو کجورو په یو ګوټوبو په یو ګوټ پیو باندې ستا خدای ګناه معاف کوي او د یو مرۍ برابر ثواب درکوي او که پوره دې موړ که نو ګناه دې معاف شوه او د رسول الله مبارک د حوض کوثر اوبه به هم تعالی خدای پاک درکړي او د هغه د روژې برابر ثواب شو بعضې خلک د بل په روژه باندې روژه ماتې نه ماتوي یاره وایي بیا زما کمیږي نیکبخته ستا نه کمیږي پیغمبر مبارک فرمایي ستا نه کمیږي او ستا برابر ثواب د هغو شو او بیا څه وایي شهر اوله رحمت اول رحمت دی دا تاسو ته ما ویلي او دویم مغفرت دی او دریم د اور نه ازادېدل دي ورګه بیا درته وایم درې قسمه بندګان دي یو هغه بندګان دي چې هغه ډېر نیکان دي ګناه سر نه نشته لکه پیغمبران شو سر نه نشته یا ګناه شته خو نیکان دي ګناه ډېره لږه ده دا یو قسم شو په دې انسان د اول نه د خپل خدای رحمت شروع شو رحمت شروع شو بیا د خدای رحمت نه بندېږي اول پې رحمت شو دا اول د باندې رحمت شو بس بندېږي نه بیا او دویم هغه دی چې ګناه هم کوي او نیکي هم کوي دواړه شته نو دا لومبی لس ورځې په ده باندې رحمتونه وورېږي نو چې د میان دا لس ونیسي نو خدای پاک یې معاف کړي ویې بخي او دریم څوک دی
دے عتق من النار آخره دے کہ دا اللہ سورہ دے رو دا شل وزیو نسی او اخیری او اجتمع تور داخل چو اغو نسی نو اللہ پاک دین دا جہنم دا ورنا ذات کی ملا سما قسم با خودے اپختانوی دا لوٹ میں آشتا نو دیوی دا لوٹ دا مانا چرا چا دا خلقو جیبونا لوٹ کا دا لوٹ ندے لوٹ دا مانا چا ثوابونا لوٹ کا او بیٹا ثوابونا لیکن زمارونو بیاسوئی من خفف عن مملوکی فیه آتقه اللہ من النار کچا خپل زمیدار سرا امسایہ سرا مزدور سرا غلام سرا وینز سرا اگا زمانہ کے خم مملوک غلا کا وینز ہوا اس پاکے دا ٹول داخل کا نوکر دے کلاس فور دے او اگوی سر دی گزارا وکلوکار دے پہ کم و کچے رو جدا اللہ بدے سرط جہنم دا ورنا آزاد مفتو کے بخنے میں آشتا خدا دا سیدہ لکا جی پاسڑی باران وری گے دے دے سر بل طرف تکی نا 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 دا دا رحمت باران دے دا دا مغفرت باران دے دا دا جہنم